لوړو زده کړو وزارت تېره اونۍ شنبه د لوړو زده کړو وزارت علمي معین د بایزید روخان خصوصي لوړو زده کړو مؤسسې فکري ویښتابه علمي سیمینار کې ګډون او وینا وکړه. یک شنبه د لوړو زده کړو وزارت یو پلاوي کندهار ولایت ته د رسمي سفر په ترڅ کې د کندهار پوهنتون له رهبرۍ سره وکتل. دوشنبه کندهار پوهنتون له غزنی تخنیکی پوهنتون سره د 1511 ټوکه کتابونو مرسته وکړه. سه شنبه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په خپل کاري دفتر کې د جاپان له سفیر سره وکتل. چهار شنبه د لوړو زده کړو وزارت علمي معین د 18 میلیون افغانیو په ارزښت د البیرونی پوهنتون د احاطې دیوال جوړولو د بنسټ ډبره کېښوده. او پنځ شنبه د لوړو زده کړو وزارت د څارنې او ارزونې ریاست پلاوي د ولایتي سفرونو په لړ کې د 3 ولایتونو د اماراتي او خصوصي تحصیلي بنسټونو څارنه او ارزونه وکړه. د کابل پولی تخنیک پوهنتون او د ښوونې او روزنې د کومک او پراختیا مؤسسې ترمنځ د 0 تنو افغان انجینرانو د مسلکي روزنې هوکړه لیک لاسلیک شو.